د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو په زور اخیستو سره په کابل کې د چین سفیر د خبرو او ډیپلوماټیک لارې څخه د اختلافونو پر هواري ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ژاوشینګ له امیر خان متقي سره په کتنه کې په سیمه کې روان وضعیت څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي هیواد یې په سیمه کې ټیکاو د ټولو هیوادونو په ګټه بولي. نوموړي ټینګار کړی چې ځینې بهرني عناصر په سیمه کې د ټیکاو او پرمختګ کمزورتیا پسې دي، خو ګډه او همغږي تګلاره کولی شي د هغې منفي اغیزې کمې کړي. چین د سیمې ثبات او ټولو هیوادونو په ګټه بولي. هغه هیله څرګنده کړه چې اختلافات به د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو چارو له لارې حل شي، او یادونه یې وکړه چې ځینې بهرني عناصر د سیمې د ثبات او پرمختګ پر ضد هڅه کوي، خو د سیمې هیوادونه کولی شي د همغږۍ او همکارۍ له لارې دغه ډول منفي اغیزې خنثی کړي. دغه وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم په دې کتنه کې ویلي کابل د متقابل درناوي، نه لاسوهنې او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ د اړیکو غوښتونکی دی. ښاغلي متقي ټینګار کړی چې د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا اساسي اصول دي چې هغې ته درناوی د سیمې ټیکاو او دوه اړخیز باور رامنځته کېدو لپاره اړین دي، او د هغې نه مراعاتول د دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر ټیکاو هم منفي اغیزه کوي. افغانستان د متقابل احترام، نه مداخلې او ښه ګاونډیتوب پر اصولو ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي څرګنده کړه چې د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا هغه بنسټیز اصل دی چې درناوی د سیمې د ثبات او باور جوړونې لپاره اړین دی، او هر ډول اقدام چې له دې اصل سره په ټکر کې وي نه یوازې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي، بلکې د سیمې پر عمومي امنیت هم منفي اغیز کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیاوې یو ځل بیا چټکې شوې دي.